درنو دوستانو یو ډیره دردونکې واقعه او ویډیو تاسو سره شریکوم. دغه ویډیو د دې باره کې ده چې یو پلار خپلې لور سره ناروا زیاتې کړې ده، یعنې غلط کار یې ورسره کړی، زنا یې ورسره کړې ده. ویډیو یې هم راغلې ده، ویډیو هم تاسو سره شریکوم. خو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ، ځکه چې د ماشومانو په ذهن باندې غلط او ناروا اثر هم غورځېدلی شي. قدرمنو، دا واقعه چې په پنجاب کې مخې ته راغلی ده، ویل کېږي چې یو بدبخته پلار خپلې لور سره ناروا کار کړی دی. دا تفصیل تاسو ته هم درکوم، بیا در سره ویډیو هم شریکوم. تفصیل داسې دی چې دغه پلار یې خپلو زامنو سره په دې باندې لانجه وه، په دې باندې مسایل زیات شوي وو چې ویل یې زه دا خپله یوه لور خپل وراره ته ورکوم چې هغې سره یې نکاح وشي. خو زامنو یې دا نه منله، په منځ کې څه خبرې وې، څه مشکلات وو، ځکه زامنو ورسره دا خبره نه منله او زامنو یې ویل چې موږ د خپلې خور رشته بل ځای کې کوو. په دې وجه باندې پلار ډېر زیات په ټینشن کې و او اخره کې ځان داسې وشرمولو چې کله ښځه او بچي او نورې لورګانې وده وې، نو دغه یوه لور یې رانیولې ده، په کمره کې ورسره غلط کار کړی دی چې بیا تښتېدلې ده. په اول کې خو داسې خبره معلومه نه وه چې دې سره چا غلط کار کړی دی، نو ځکه د جینۍ ورور په تاڼه کې رپورټ درج کړی دی، د نامعلومه کسانو په خلاف یې رپورټ درج کړی دی. خو وروسته بیا لیدلي چې پلار یې کور کې نشته، تښتېدلی دی، نو بیا د پلار په خلاف مقدمه درج کړې ده. د جینۍ ډي ان اے ټیسټ هم شوی دی او دا معلومه شوې ده چې جینۍ سره ناروا زیاتې شوی دی. خو تر اوسه پورې داسې خبره لا مخې ته نه ده راغلې چې پلار یې نیول شوی دی او که نه، خو د پلار د نیولو دپاره هم کوششونه شروع دي. زه خو وایم چې داسې پلار دې ونیول شي او داسې سخته سزا دې ورته ورکړل شي، غوښې دې کټ کړی شي، ځکه چې خپلې لور سره، خپل اولاد سره، خپل د زړه ټوټې سره څوک داسې کار کوي چې هغه ستا د مخه پیدا شوې ده، ستا په غېږ کې خاپوړې کړي دي، تا ګرځولې ده، لوبې در سره کړي دي او بیا تا هغه رانیوله، ناروا کار دې ورسره کولو، ناروا زیاتۍ دې ورسره کولو، نو په تا باندې دې داسې غضب نازل شي چې هغه غضب بالکل زورور وي، ځکه چې خپل بچي سره څوک داسې کار کولی شي. یقینا د دې خبر اورېدو نه موږ ډېر زیات خفه شو چې دا خبر کله موږ واورېدو. د داسې کسانو په باره کې پکار ده چې حکومت سخت قدم اوچت کړي، سختې سزاګانې ورکړي چې څوک د داسې کار کولو بیا هېڅکله جرأت ونه کړي. ستاسو هم مننه، یو جهان مننه چې ویډیو مو له سره تر اخره وکتله. له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د دې چینل نه به تاسو ته نوي معلومات، نوي ویډیوګانې مخې ته راځي. خوشحالي مو غواړم.